السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د پوهنې او لوړو زده کړو محترمو وزیرانو د جامع دارالعلوم الحکیمیه څخه لیدنه وکړه. دواړو وزیر صاحبانو په کندهار ولایت کې له یادې جامع څخه د لیدنې په ترڅ کې د استادانو او طلبه کرامو جوړې شوې لویې غونډې ته وینا وکړه. د استادانو خدمتونه یې وستایل، د علم د کیفیت په لا ښه والي او راتلونکو ازموینو ته یې په تیاري کولو ټینګار وکړ. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د علمي برنامو پراختیا ریاست د تیرو شپږو میاشتو مهمو فعالیتونو او راسته راوړنو کې راغلي چې دغه وزارت په 1403 هجري شمسي کال کې شپږ دېرش د ماسټري، 10 د دوکتورا برنامې نوې ایجاد کړې چې له جملې 10 د ماسټري برنامې په خصوصي تحصیلي نهادونو کې شاملې دي. د کابل پولیتخنیک پوهنتون محصلانو ته د ذهني پریشانۍ او د هغې د مخنیوي لارو چارو په اړه سیمینار وړاندې شو او د لغمان پوهنتون ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د انګلیسي ژبې او ادب څانګې لخوا محصلانو ته د سی وي رایټینګ تر عنوان لاندې علمي سیمینار دایر شو.